اوس یو نظم وایم د ښځې اکثر جګړې مګړې ډېرې کوي په دې باندې یو نظم دی وی چې ښځې کوي بس همیشه د تشې خولې جګړې او خلک چې نه کړي د ټوپک او تمانچې جګړې ګینې د ورځې خامخا کوي دوه درې جګړې بار یو کلي کې بهر ورځ بلا مړې کېدې او پکې به خواښې وینګیان دې خامخا مړې کېدې ښځه په هر عمر کې هر وخت جنګونه کوي اول انګور وي نو په خواښې به ظلمونه کوي بیا چې شي خواښې په انګور به دباونه کوي سحر نه وشي تر ماښامه ښه اوږده جګړه خو نوک پکې سور نه شي که ډېره وي توده جګړه اول جګړه کې یو بل ته پیغورونه وشو بیا پکې وروسته د کنځلو ګزارونه وشو خدای پاک بس خیر کو د خیرو پکې پیرونه وشو د سړو جنګ کې خپې لاسونه څه ناسه خوږېږي او د ښځو جنګ کې هر ځای بچ وي خو مازغه خوږېږي او بیا په ګورېږي لوپټه باندې سر تړلي بالټې مخ ته ټوله ورځ تر مازدیګر تړلي د شین کاغذ ګولۍ پلو پورې اکثر تړلي هغه چې وخوري لږ ارام وکړي د مشي لږې او سبا له بیا بلې جګړې ته تازه شي ښځه په کور کې خپل قانون او خپل اختیار ساتي دا چې څه کې نه کار وي په هغې کې به کار ساتي دا 24 غنټې به غمخادۍ ته ځان وزګار ساتي دا د اعلان غږ سره د کوره یو ساعت کې وځي او یوې چپړه بلې بوټ وي په عیبت کې وځي او ښځه د خپلو خپلوانو ډېر عزت به کوي خو د خاوند د رشتهدارو نه نفرت به کوي او زړه شي مړه شي خو بس دغه یو عادت به کوي دا بعضې ښځې خو بیخي د خاوند کور وخوري او چې څه مونځي نو سلامت په پلار او مور او په قربانۍ کې به اختیار ساتي په غوښه باندې د غټ خانک نه خپې راتاو به کي په مخه باندې او چې چا له څه لیږي نو ځي د دې په خوښه باندې خپلو کره به د پستې غوښې پنډوکي لیږي او د خاوند خپلو له به وازګې او تشه ډوکي ښځه خاوند دوه پیاګانې دي د ژوند د ګاډي چې درېیمه راشي نو بیا نه ورځي پیوند د ګاډي د موټر سایکل نه رکشه شي ورک شي خوند د ګاډي نو د مینې لار روانه شي زیکه او سله باندې بیا دوه تې بچ کېږي خو یو ټیر ورځي کډه باندې او اخري بند چې اوس جنکۍ تعلیم یافته شوې جهالت ختم شو د پخوانو ښځو رواج او زوړ عادت ختم شو خو دومره د خاوندانو خو عزت ختم شو اوس جنکۍ انګاره نه پردو غمونه لځي خو د دې په ځای باندې بازار ته شاپینګونه لځي فتنې او فسادونه د اخره زمانه ده د ځینو خلکو یو شان د چا بل شان عقیده ده الله دې رحم وکړي ډېره ګرانه معامله ده او دا شرک نه د نسي دي دا خبره ښه ښکاره ده مشرکو که بوتان ځان له خدایان نیولي دي او مسلم هر مراد له باباګان نیولي دي پلاني بابا له لاړ شه ننکۍ به دې جوړېږي د بل بابا له لاړ شه که غوږونه دې خوږېږي دا بل بابا د تبې دی چې تبه پېښه کېږي په لاس او خپو کو باد وي د دې بل سره جوړېږي زمونه مولیا چې مرتبې ورکړي خدای دي خو دې خلکو د خپل ځانه ورتړلي دا ډیګرې دي څوک لاړ شي باباګانو له څاروي به ترې نه غواړي څوک وایي بېروزګار یم نوکري به ترې نه غواړي څوک وایي دولت را نغدي بیخي به ترې نه غواړي او څوک وایي کور مې نشته د بچي به ترې نه غواړي نو یو کس دلبار کې ناست و داسې رو رو ګوڼېدو چې غوږ مې ورته کېښود او واده یې دې غوښتو یو څو ښځې راغلې وې د عمر نه پخې وې په چغو باندې سر وې غورځولې یې بورقې وې چې خیال مې ورته وکړو بس د کوپر نظارې وې او چاپېره د زیارت ته په سجده باندې پرتې وې څه بل شان عجیبه شانته سوالونه یې کول او د قبر چې څه کاڼي و دوی ځان پورې مګله یوې وې بابا خاوند مې نه مني خبره تعویز او دم درود پې اثر نه کوي د سره دی بلې وې زما خو هم د خاوند نه کېږي یره او دا کور ترې نه خالي که چې بیا ګرځم بې خطره نو د ده نه کونډه ښه یم بابا وایي که څه غم او که دا کار دې ونه کړو کرامات دې نه منم بیا بلې وې بابا چې جهنم دې راته کور و غلطي مې پکې نشته بې ګناه سوځم په اورو د زوی د زړه مې که د خپلې ښځې نه ته تور او یا مړه دغه بلا که چې شم خلاصه د انګورو نو ماوې خانه دا سوال دې د کوو قابل خو نه دی او یا ترورې دا بابا دی اجرتي قاتل خو نه نو په ګوټ کې یو ملنګ ناسو چې دغه منجورو د چرسو په چټه باندې راښکته د ده سر و په مخه ټوخېدو که به د هېڅ نه دی خبر و راتلې به ورله ښځې مړه سم ډېر بختور و نو د مالګې یوه لویش کرۍ مخې ته پرته وه او دم کړې دې ملنګ وه چې دا خلکو له خونده وه نو دا ښځې چې انګاره بیا په لار مشغولېدلې او یو بل سره یې خپلې مسلې بیانولې یوې وې چې بېګا مې ټوله شپه خپې خوږېدلې